د میدان وردګو د چک برېښنا فابریکه چې له کلونو راهیسې له فعالیت غورځېدلې وه اسلامي امارت یې د بیا فعالېدو لپاره مټې رابډ وهلې. د یادې فابریکې امیر مولوي عبدالله خادم وایي دا مهال یې د شاوخوا 925 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوې بيارغنيزې چارې 80 سلنه بشپړې شوې او پاتې 60 سلنه چارې به یې د راتلونکي کال تر ثور میاشتې پورې پای ومومي. کارونه چې دي انشاءالله رحمان زیاتې وي په خلاصېدن دي کم پاتې دي د 60% 30% پاتې دي چې تکمیلیږي شبکه است تکمیلیږي او ماشینونه په چین کې تکمیل شوي 10% پاتې دي 3.5 پای درول شوي دي د 1500 پای نور پاتې دي دا موداري د کلی کې کمی مسیر پایونه پای ټول درول شوي دي او د پای تجهیزات چې درې ټلر وو د یو 4-5 ورځې کې د ایران راورسېدل او اوس د چش ترانسفارمر په خور رسیدلی دي نو اوس به شبکه شروع کوي دي شبکه به ژمی انشاءالله رحمان ټوله تکمیل شي. د چک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې فابریکې فعالېدو ته زیات خوښ دي. وایي چې فعالیت به یې د پانګوالو لپاره هم یو ښه زیری وي. د دې ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي له مسؤلینو غواړي چې د همدې فابریکې ظرفیت لوړ او دوی هم د برېښنا له نعمت څخه برخمن کړي. حزب الله د چک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د برق د نشتون له امله وایي له ګڼو ستونزو سره مخ یو. ډېر سهولت مو مباین ته کېږي ځکه د موږ تاسو اوس په الحال حالت کې ژمی دی د کورو مشکلات دي د برق مشکل هم دی نو وروره مخکې د موږ دلته ډېر سهولت و وروره ګوله برقونه هم ښه فعاله وو وروره ګوله یو ژوند او زندګي مینه ډېر آسوده تېرول نو په الحال حالت کې وینې د دغو برق څخه موږ ډېر په مشکل. شفیق الله هم د چک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی له پانګوالو غوښتنه کوي چې د فابریکې په رغېدو سره په چک ولسوالۍ کې پانګونه وکړي. دا زه دی چې د یوه لاس نه ټک نه خېږي نه دا رښتیا هم چې ټول ولس به همدغه دی چې یو د بل سره همکار شو په دې کې همکاري وکړي یو د بل سره ملي تجاران سرمایه‌ګذاران دی خپله سرمایه‌ګذاري وکړلی شي دلته امکانات جوړ کړلی شي فابریکې جوړ کړلی شي یا نور شیان وي نو کېدلی شي بیا ټول ولس د څه ارامه شي ورڅخه. دا فابریکه چې 3 توربینونه یې شاوخوا د 4 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري په بیا رغېدو سره به یې څه کم 15,000 کورنۍ د برېښنا په ګاڼه سمبال شي.